شکر د ایمان لرم نور د ژوند قرآن لرم نور د ژوند قرآن لرم بهتر د امتو اکرم دارنګ جانان لرم دارنګ جانان لرم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما ټولو محترم و معززو د پرزونه ډکه او د فضیلت نه ډکه یو اهم خبره ستاسو خدمت کې تقدیم کوم. الله سبحانه وتعالى د ماته او تاسو ټولو ته په دې اهم خبره باندې د عمل کولو توفیق نصیب فرمایي. هغه دا چې الحمدلله سبا د چهارشنبه ورځ ده د ذوالحجې یعنی د حج د میاشتې اولنۍ ورځ ده. بخاری شریف کی روایت ته رسول پاک علیه السلام مبارک په فرمایلی ما من ایام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر. حاصل حدیث پاک دا دی په تمام کال کې د شپې ورځې نشته چې نیک عمل پکې الله تعالی ته ډیر محبوب وي په نسبت د دغه لسیزي. حتی روایتو کې راځي رسول پاک علیه السلام مبارک ارشاد دی دغه خلاصه ده چې د ذوالحجې د اول تاریخ نه د نهم تاریخ پورې د نهم تاریخ سره چې هغه د عرفې ورځې روزانه چې څوک روزه نیسي نفلي روزه لکه یو کال نفلي روزه چې نیولي نو چا چې دا نه روزه ونیولي لکه نه کال چې نفلي روزه نیولي نو عمل لك اجر او ثواب ډیر. معارف الحديث سلورم جلد 308 نمبر صفحه باندې د حدیث پاک نقل دی. او د عرفې د ورځې روزه ان دغه تختر نه ورځ مخکې دا اجر او ثواب خو یې سم دی چې د یو کال د نفلي روزه ثواب بل ثواب دی چې د یو کال مخکینی او د یو کال لستونی ګناهونه ور سره الله پاک معاف کړي. مسلم شریف کې د حدیث پاک دی معارف الحديث سلورم جلد 308 نمبر صفحه باندې نقل کړی دی. او نور روایتونه معلومیږي چې د دې شپو عبادت برابر دی د عبادت د ليله القدر سره. او د ليله القدر ثواب خو الله پاک خپل ذکر کړی سوره قدر کې چې ليله القدر خير من الف شهر. په شب قدر عبادت بهتر دی د عبادت د زرو میاشتونه دا غینه جوړیږي درې اتیا کاله او څلور میاشتې. الله سبحانه وتعالى د موږ تاسو په دې خبره باندې د کامل عمل توفیق سره د استقامت نصیب فرمایي. شکر د ایمان لرم نور د ژوند قرآن لرم نور د ژوند قرآن لرم بهتر د امتو اکرم دارنګ جانان لرم دارنګ جانان لرم.